د نوي کال لومړۍ ورځ په ار کې څنګه ولمانځل شوه. ولسمشر غني څه وکړل او څه یې وویل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن د 1400 کال لومړۍ ورځ وه. عموما افغانان د کال لومړۍ یا نوروز ورځ په میلو محفلونو او چکرو سره لمانځي. نن په ار کې هم د دغې ورځې د لمانځلو مراسم جوړ شوي وو چې ولسمشر محمد اشرف غني د ځینې هیوادونو سفیرانو او نورو لوړ پوړو چارواکو پکې ګډون کړی و. جمهور رئیس غني ټولو افغانانو او د نوروز حوزې هیوادونو ته د نوي لمریز کال مبارکي ورکړه. د سلام خانۍ ماڼۍ په چمن کې نیالګی نیال کړ. وروسته یې په یو جوړ شوي نندارتون کې ګډون وکړ. بیا یې په سلام خانۍ ماڼۍ کې جوړو شوو مراسمو ته وینا وکړه. محمد اشرف غني وویل پر طالبانو غږ کوي چې د پردۍ وسلې په توګه باید استعمال نشي ځکه دا مهال افغانان د دوی منلو ته چمتو شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني وویل اصلي موخه هیله او عزم تل پاتې او عادلانه سوله ده چې له تېرو 240 کلونو راهیسې د افغانستان له ولسه دغه بنسټیز حق اخیستل شوی دی. دوی وایي انشاءالله سولې ته به نږدې شو خو تدبیر پکار دی. تل پاتې سوله هغه سوله ده چې د وینې تویېدو ختم پکې وي او د ولس او د خدای خوشحالي پکې وي. عادلانه سوله هغه سوله ده چې ټول یو او بل ومنو. هغه زیاته کړه چې دی واک ته نه دی راغلی خدمت ته راغلی او د خدمت معنا دا ده چې د عادلانه سولې لپاره باید کار وشي. ولسمشر زیاتوي طالبان هیڅ ډول مشروعیت د دې جګړې لپاره نه لري. ویاړ کوي چې بهرنیو قوتونو باندې حملې نه دي کړې خو چا مشروعیت درکړی چې د افغان اولاد ووژنئ خپل ورور خپل خور او خپل کور تباه کوئ. بس د راشئ چې یو او بل ومنو او دا وطن په ګډه آباد کړو او پردي لاسونه بند کړو. غني طالبانو ته په اشارې وویل تاسې باندې غږ کوو چې د پردي وسلې په توګه مه استعمالیږئ. افغانان یې نور افغانان ومني تاسې یې هم ومنئ او انشاءالله په روغې جوړې به ټول یو او بل ومنو. هغه هیله څرګنده کړه چې ماشومان به په دغه کال کې لږ وختونو پرته ښوونځیو ته لاړ شي څو د تېر کال درسونه جبران کړي. دغه راز جمهور رئیس وویل په 1400 کال کې به د لوګر په سرخاب کې په خپل شخصي لګښت په خپله میراثي ځمکه یو اسلامي مرکز جوړ کړم. دغه راز جمهور رئیس وویل چې روان کال به په فرهنګي برخه کې عظیم حرکتونه راشي. د خپلو خبرو په پای کې له ازبکستان سره په ګډه د امام بخاري او امام ترمذي د کلیزو په نمانځنې ټینګار وکړ. وی ویل موږ به مک فرهنګي لیدلوری بیا ژوندی او سږکال به نوی ګنجوي د باچا خان د عدم تشدد حرکت سلمه کلیزه ونمانځل شي او د افغانستان حکومت به د غني خان مقبرې جوړولو کار هم پیل کړي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه اقداماتو د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیدو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.